د حایزې سره په یوه ځای خوراک د حایزې پسخورده خوړل دا څرنګه دي؟ حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه څوک پوښتنه کوي ښځه مثلا حیض په حال کې د زه ګډه په یوه کاسه مړۍ ورسره خوړی شم که نه؟ دا پوښتنې ځکه کېږي یسألونک عن المحیض چې هغه قرآن عظیم شان نزول د یهودو داسې عادت و چې ښځې ته به د حیض مرض پیدا شو دا ښځه به په ګوښې کوټه کې بندوله نه به په کوټه کې ورسره څملستو میړه بیخي کوټې ته نه ورننوت نه به خوراک ګډ کوه حتی د کړکۍ نه به خوراک ورکوه لکه دا نن سبا نه دی چې دا د ځان جراثیمو نه ډارېږي دا د کورونا والا او د څه شي دي داسې د هغه نه به د ښځې نه به دومره نفرت و چې نه ورنږدې کېدن و په کوټه کې نه خوراک په ګډه باندې و ځکه پوښتنه صحابه هم کوله چې اوس موږ ته روا ده مباشرت که نه او روا خوراک ګډ ورسره روا ده او روا چې کاک دې خوراک مخکې وکړو چې کاک یې وکړو د هغه شي نه زه چیکای شم او حضرت المؤمنین وی هډوکې پورې چې کومه غوښه یي ما به په خپله خوله مبارکه باندې لږ غوښه تروش کوله بیا به مې دغه هډوکی پیغمبر علیه السلام ته ورکړه ده به ادما د خولې په ځای باندې خوله کېښو هغه پاتې غوښه به ده وروش کوله او به زه د حیض په حال کې نو خوراک هم ورسره روا ده ګډ څملستن هم ورسره روا ده مباشرت چې مخکې ذکر شو دیو خوراک وکړو یا چیکاک وکړو پسخورده یې پاتې شو هغه هم ځکه نجس العین خو نه دی نجاست خو دا نجاست حکمي ده لکه د بې اودسیا په حال کې اوس بې اودسه سړی خوراک د بې اودسه سره کړی شي که نه شي کړی خو بې اودسه دي نور خو څه هغه نجاست خو په وجود کې نشته